سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. مقصد د سورت بیان د څلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم دے په څلورو حصو. اوله حصہ 100 آیات. اوله حصہ کی اوله مسئلہ اثبات التوحید ذکر کئی. اوله حصہ مزید تقسیم دے په دریو ابوابو. باب اول 100 آیتونو چې پاغي کې بیان د فرق ثلاثه شویو. باب دوم 21 آیت نه یو کم 40 پوریو. په دویم باب کې اصل مسله وا د دې صورت د دې حصے اثبات التوحید. خپلته خطاب عامو په عنوان د عبودو سره. باب سوم دریم باب د آیت نمبر 40 نه مونږ شروع کړی 96 پوری. په دریم باب کې هماغه مسله د اثبات التوحید، عنوان هماغه اعبدو، خو خطاب دلته خاص شوی دی بن اسرائیل ته. شپږ خطابات ورته کوي په دې چې تاسو عبادت د یو الله ولې نه کوئ. اول رکوع د دې باب بطور تمهید ذکر کئی. تمهید کې شپږ خبرې کئی. درې پلیتې د یهودو چې د اصل د یهودیت د تحریف، کتمان حق و ترک عمل. په دې سره اشاره دی ته کئی چې یهود د عبودو دا مسله چې نه مني، نو د هغې اصل وجوهات دا درې دي. دوی تحریف کئی، دی کتمان د حق کئی، دی ترک عمل کئی. او د دې مقابل درې اوصاف د ایمان والو ذکر کئی: صبر، صلات او ایمان بالآخرت. د ایمان والو کار بداوی چې کله خلق د عبودو د مسلې نه روګردانی کئی، نو هغوی به دا درې کارونه اختیاروي. بیا اول خطاب د آیت نمبر 40 نه 2 پورې مونږ ذکر کړی دی چې پاغي کې ذکر د نعم و نقمو، اته نعمتونه ذکر کول چې تاسو د عبودو مسلو منئ. 2 نعمتونه ذکر کول چې د الله د عذابونو نه ویریږي، مسله د عبودو منئ او تتمه بالترغیب. بیا د آیت نمبر 53 نه 2 پورې دا خطاب ثانی دی. د دویم خطاب کې خباثات ذکر کئی د بن اسرائیلو، د هغې د آبا او د اجدادو او د هغې د ذریاتو د بچو. اول د مشرانو خباثات ذکر کئی 3. بیا په منځ کې زجر راوړي، نو بیا 4 خباثات ذکر کئی دغه موجودو بن اسرائیلیانو، یعنی د هغې د ذریاتو. په دې کې منګه اول خباثت مفصل لسته د مشرانو بن اسرائیلیانو آیت 3 کی چاغه نقض العهود، ماتول د لوزونو. نو بیا ورپسې واقعا مربوطه واقعه وا په دې نقض العهود باندې. یو بل واقع راوړه د بن اسرائیلو
چې دی صرف یو ځل نقض نه دی کړی، دی بار بار لوزونه الله سره مات کړي دي. دا واقع ذکر راوړو. نو اوس ما چې کوم آیت ولستو، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، د دې 28 آیت نه تر آیت نمبر 1 پورې 67 نه 71 پورې پدې کې د مشرانو د بنی اسرائیلو دویم خباست ذکر کړي. دویم خباست، دویم پلیتی د هغې څه ده؟ الحیل فی حکم الله یا فی ذبح البقر. حیل معنی چلول، فی حکم الله د الله په حکم کې. هغه حکم سو ذبح البقر، د غوا یا د غوی ذبح کول. نو بنی اسرائیل او مشرانو یو پلیتی داوا چې دی به د الله تعالی په حکمونو کې چل ول کول، او د دې پلیتی عرب د دې رستنې واقع سره منګه ذکر کړي دي، چې رستو واقع هم ذکر شو د اصحاب السبت. هغه کسان چې هغه زیاته کړو فی السبت په ښکار د خالی کې، نو هغه الته چل ول کول د الله په حکم کې. نو اوس دلته د دې مشرانو یو بل واقع ذکر کی، داغي د حیلې، داغي د چلول، چې دی یو ځل چلول نه دی کړی، دی به مخکیم کول او بار بار به کول چلول د الله په حکمونو کې. نو اوس دا دویم خباست دی تر 1 پورې. بل خبره دا واقع چې ذکر کړي نو دا په اذ سره ذکر کړي. اذ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، نو دی اذ نه دا ثابتېږي چې دا ځان له یو مستقله واقع ده. مخکې ما تاسو ته ویلو قرآن طریقې کار دا دی، عموما چې واقع ذکر کوي نو هغه په اذ سره راوړي. اذ یاد کا مخکې حالت، نو چې اذ کم ځای راشي نو ثابتې دا چې دا ځان له یو واقع ده، نو دا مستقله واقع ده تر 1 پورې. او د دې واقع نوم څه شی دی؟ ذبح البقر. ذبح کول د څه شي؟ د بقر، د غوی یا د غوا. دا واقعه اصل دا واقعه په دې کې څه شی ذکر کوي؟ ذبح البقر. یو بل خبره، دا سورت د دې سورت نوم هم دی سورت البقره. دا سورت مسما دی د وجه د دې چې په دې کې واقع ده د ذبح البقر، او هغه په دې آیاتو کې دی. دا اوس چې کوم مونږ لولو، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، او بیا مخکې د دې نوم راوړي انه یقول انها بقره. مخکې مو انه یقول انها بقره، او بیا مخکې مو انها بقره. څلور ځله دلته دا بقره ذکر کړي. نو دم دی وجه نه دا صورت مسما شوی دی په بقره، چې په دې کې واقع ده د ذبح البقر. تاسو نه چې چام سوال وکړو دې صورت ته ولې سورۃ البقره وایي، نو ورته وایي ځکه ورته سورۃ البقره وایي چې په دې کې د ذبح البقر واقع ده. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، د ذبح البقر واقع ده. او دا بقره یا بقر دا الهو د بنی اسرائیلو د فرعونیانو، نو دا غي د اله د تنقیس د تذلیل د پاره دا واقع راوړی دی. نو گویا کې په دې صورت کې رد دی د اله د بنی اسرائیلو، رد دی د اله د یهودو. لکه دی پسې صورت راوړي صورت آل عمران، د عمران آل هغه څوک؟ بی مریم او عیسی علیہ السلام. نو دوی ته بیا عیسایانو خپل الہ ویل، او مستقل د یهودو د الہ د رد نه بعد بیا به تاسو ګورئ
د عیسایانو د الهاو د تردید د پاره صورت راوړي. نو په دې آیاتو کې دغه واقع د ذبح البقر دی وجه دی صورت تیم سورت البقره ویلې ده. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته. موسی علیہ السلام خپل قوم ته وې ما مخکې تفصیل کړو زمونږ د پیغمبر نه مخکې چې څومره انبیاء هغه مختص بالاقوام، هر یو پیغمبر یو خاص قوم لراته. لکه موسی علیہ السلام یو خاص قوم لراغله چې هغه بنی اسرائیلو. ارنګای نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر شوي وو، کاغه هود علیہ السلام او کاغه نوح علیہ السلام او صالح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام هغه مخصوص اقوام لراغلی. دی وجه داغي خطابات چې وګوري نو هغه قوم ته خطاب وی لکه دلته موسی لقومه، او یو زمون پیغمبر ناغه یو مخصوص قوم لنه دی راغله، ټولو خلکو لراغله دی. دی وجه داغه خطاب چې چرتم ګوري قرآن او حدیث کې نو هغه یا ایها الناس و یو ټولو خلکو، دا نه وی چې زما قومه. دی وجه زمون په شریعت کې په دین اسلام کې قومیت مومیت ختم شوه دی نشتا. زمون په دین اسلام کې تصور د قومیت قومي غیرت دانشته ښه چې زه په خپل قوم غیرت کوم ته په خپل کې او نور په خپل کې، نو دا خو بیا تقسیم شول، دا خو بیا یو امت نشو، دا خو بیا نظریه بدلې شوې. د رسول الله سلام میشن داو چې هغه دا قومیتونه ختم کی د خلکو، پہچان د پاره دی وی، تعارف د پاره دی وی، لکه حجرات کې و بیا راشي. خو نور د دې په اسلام کې هیڅ داسې حیثیت نشته د قومیت. خطبه حجت الوداع چې وګورئ پای کې رسول الله سلام دا فرمایلی دي چې عرب ولا په عجمو باندې، عجم ولا په عربو فوقیت نشتا، تور لا په سپین، سپین لا په تور، مالدار په غریب، غریب په مالدار، هیڅ د دې حیثیت نشتا. او د قرآن هم دغه مضمون دی. قرآن هم دا وی هیڅ چاله په یو بل حیثیت نشته مگر چا کې چې تقوا ډیری دا به ټولو کې اوچتي، کاغه پنجابي، کاغه عربي، کاغه عجمي، کاغه ارسوکی. نو زمون په دین اسلام کې یو دینی غیرت پاتې دی، قومي مومي غیرتونه نشته، دینی غیرت دی. او هغه چې هر ځکه ته به دینی غیرت کې، کته د پنجابیانو په منځ کې هغه ته به مسله کې، کته پښتنو په منځ کې هغه ته به مسله کې، کته امریکا کې هغه ته به مسله کې. یعنی چې هر ځکه د دنیا هر ګډ کې د قرآن او د حدیث د پیغمبر اشاعت وکي. دا نه چې خپل قوم ته به کوم، پښتنو ته افغانستان کې وای ملته وکوم، یا په پیښور کې وای ملته وکوم، نور زیونو کې ونه کوم. نه نه، کته دا سکه ته د نور پیغمبرانو په دینونو باندې، ته د رسول الله سلام په دین نه. نو موسی علیہ السلام خطاب کوي خپل قوم ته، ځکه هغه به یو مخصوص قوم لراتلل. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته، یعنی بن اسرائیل ته، سی ویل ان الله، ګوره یو حکم د موسی علیہ السلام شو، قال موسی یعنی امر د رسول هم شو. اوس څه شی ذکر کوي؟ امر د باری تعالی، ان الله یقینا الله، یامرکم حکم کوي تاسو ته، ان تذبحوا دا چې تاسو ذبح کوي، حلال کوي، بقرتن یو غوا. نو دا اوس امر د الله شي، ان الله یامرکم، نو امر د الله او امر د رسول دا امر مطلق شو. نو دا کار په دی باندې فرض شو، ځکه الله په امر کړي، پیغمبر هم کړي دي. نو کار په دی فرض شو چې دا ذبح د بقر دا به تاسو لازمن کوي، دا په تاسو فرض ګرځېدلی دی. ان تذبحوا بقره، ګوره دې ځای کې تذبحو وی، ذبح حلالولو ته وی، چې په مرۍ باندې ورته چاقو کېږدي او چاقو راخ کې رګونه تې کټ کړي،
لکه اوس اختر را روان دی انشاءالله عید الاضحی، په دې کې چې څوک غوا غوی لالی، میخه سنډه لالی، دا رنګ چیلې او ګډان لالی، نو هغې په مرۍ باندې ورله چاقوک دی او راخکي رګونه ترې وي، نو د غوی سره یې دلته راوړی دی ذبحه. او مخکې به بیا وګوري انشاءالله چې د اوښانو کله ذکر راشي هلته به بیا د نهر ذکر وي. اوښان دا نهر کیږي، یو خپه ورله وتړي، په 3 خپو یې ودرئ او د مرۍ د لاندې ورله چاقو ووي، نو نه وینې روانې شي، هغه ذبحه کوي نه، هغه نهر کیږي. نو دوی ته امر د دې خبرې وکړو چې تاسو ذبحه کوي، ذبحه په مرۍ ورته چاقو کیږدئ او حلالې کوي. بیا وایي بقرتن، دا بقرتن نکره راوړي، مراد د دینه یو عام غوا یو غوی دی. غوا هم ته مراد کیدی شي، غوی هم په اصح دا دی چې دینه مراد غوا ده. نو یو عام غوا تاسو څه کوي؟ دا ذبحه کوي، عام غوا. لکه په دې باندې امام ابن جریر رحمه الله داغه تفسیر دی، تفسیر طبری، تفسیر طبری د ابن جریر، او دارنګ د جلال الدین سیوطی تفسیر دی، تفسیر جلالین. نو تفسیر طبری او تفسیر جلالین دوانو حدیث راوړی د نبی علیہ السلام، وی لو ذبحوا ای بقرة شاء لکفت. دلته الله تعالی بقرتن ویل، نکره راوړی، نو حدیث کې امدادی لو ذبحوا که ذبح کړی وي دوی ای بقرتن هر یو غواچو شاء چې د دې خوښه وه لکفت، نو دا به کافي و. چې کم یو غوای لاس ته راغلی او دوی ذبح کړی وي هغه، نو دا ورله کافي و. دا څه مخصوصه غوا نه وه چې دی له د مخصوصې غوا امر کړي چې تاسو دا ذبح کوي، نه، یو عام غوا یې ورله ذکر کړی چې کوم ځای کې وي تاسو یې ذبح کوي، نو دا حکم به پوره شي. نو دی وجې دلته بقرتن راوړی دی، نکره یې راوړی. نکره څه دپاره؟ دې دپاره چې دا یو عام غوا ده، نه کې دا داسې خاص غوا. لکه مخکې 80م آیت کې چې وګورئ، نو بني اسرائیل وی ان البقره، الف لام په داخل کړی دی، هغه معرفه کړی، نه هغې ته یو خاص غوا ګرځولی، حالانکه الله ورته بقرتن ویلی. او ځای په ځای مخکې بیا نورم وی، دې پسې آیت کې وی بقرتون، بیا ورپسې آیت کې وی بقرتون، بیا ورپسې آیت 80م پرېږدي، یو 80م کې وی بقرتون، ټولو ځایونو کې ورله نکره ذکر کړی. نو الله تعالی دلته بقرتن ویل نکره، دی وجې چې یو عام غوا ده به ذبح کوي، خو دوی په دوی کې دا یو ګن پروتو، د هغه ګن د وجې دوی دا ونه که. بل دلته بقرتن دا لفظ تاسو ګورئ، دا عموما د مؤنث د پاره ذکر کیږي، اکثر ځایونو کې چې راځي مؤنث د پاره، ځکه ګول تا سره ذکر دی. نو زیاتر اسماو کې چې په آخر کې ګول تا راځي عربی د پاره دا یاد ساتي، هغه مؤنثي زیاتر ښه 85% د پاسه. نو دیزی کې بقرتن ګول تا سره راغلی، اکثر دا د مؤنث د پاره استعمالیږي، خو یاد ساته کله کله مذکر د پاره هم راځي سره د ګول تا، کله کله، او کله کله مذکر د پاره په حذف د تا سره هم راځي بقر، با قاف را بقر. نو بغیر د ګول تا هم راځي کله کله، خو هغه د چا د پاره وي؟ د مذکر د پاره بقر. او بقر معنی د شلول، بقر څه ته وایي؟ شلولو ته وایي، چونکې بقر ځمکه شلی یوې کوي،
دی وجه ورته سوی بقر ورته وی. الله ورته فرمای ان تذبحوا بقره، دا چې ذبح کوي تاسو بقره یو غوا. نو اوس د دې خبرې ته وګوره. قالو ویل دوی اتتخذنا هزوا، آیا نیسي مونږه هزوا په ټوکو. هزوان په معنی د مفعول محذوون، ټوکې کړي شوي چې په مونږه ټوکې کوي. نو ویل دوی اتتخذنا، آیا نیسي مونږه هزوا په ټوکو، آیا ته مونږ سره ټوکې کې. ګورې دې دوو جملو ته. یو ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، یقینا الله امر کوي تاسو ته چې ذبح کوي بقرتن یو غوا. سوال دلته راځي ولی الله دوی ته وایي چې تاسو بقره ذبح کوي، ولی نور حیوانات نو ګډي بیزي او خان وغیره دا اشیاء نو چې الله ورته د بقره حکم کړي؟ دا یو سوال. بیا ورپسې قالوا تتخذنا هزوا، ګور امر د الله او د پیغمبرو دی ورته ټوکې ولی وی. دا بل سوال دلته راځي چې دوی ولی دومره تښتېدل د دې امر نه چې دوی ورته ټوکې ویل چې دا خو ته مونږ سره ټوکې کې. دا دوه سوالات دلته دي. یو الله دوی ته ولی امر کړی د ذبح بقر، دویم ولی دوی د امر ته هزون ویلې ټوکې ورته ویلي دي چې دا خو په مونږ ټوکې کوي. ولی د دې څه وجه ده؟ وجوهات نور مفسرین ذکر کی، خو به زه مخکې درله ذکر کوم، اوس نه، ځکه اوس به ستاسو ذهن کې هم دا کینی. دلته چې کم صحیح قول دی او صحیح خبره د هغه اول یاد کړئ، دا ولیکئ چې دوی ته ولې د ذبح بقره امر شوی، دی ولې دې ته ټوکې ویلي دي، د هغې وجه څه ده؟ نو زمونږ طریقې کار، زمونږ خپل طریقې کار دا دی، زمونږ شیخینو چې کومه طریقه وه هغه دا و چې تفسیر القرآن بالقرآن مقدم ساتلو. تفسیر د قرآن چې قرآن په خپله کوي دا د ټولو نه اعلی او افضل تفسیری. او بیا تفسیر القرآن بالاحادیث، او بیا باقوال الصحابه، او بیا باقوال التابعین. نو اول د دیزی تفسیر د قرآن په حواله سره کو. الله ولی دیتا امر کړی د بقره د ذبح کولو، دی ولی دی امر ته ټوکې ویلي دي، د هغې وجه څه ده؟ جواب یاد کړئ. دراصل دا قرآن ذکر کوي سورة البقره آیت نمبر 53 کې، تاسو خپل هم ویلې دی. لږ وګورئ 54 53 نه 54 سورة البقره دا آیت تاسو ویلې. ورالته وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، دوی د سخی عبادت کړو. کتا است یادی سامری ورله سخی جوړ کړو د سرونه، د سخی شکل یې ور کړو، مخ کې وروسته یې پکې سوري جوړ کړو، هوا به پیو لګېده، آواز به وکړو. نو دوی د هغې عبادت کړی دی، خاط صرف د سخي د جوسې عبادت یې کړی. دا یو آیت. مخکې بیا لاړ شم دې صورت کې آیت وګورئ 93 نمبر آیت وګورئ. د آیت منځ وګورئ، وایي اخذنا میثاقکم، بیا مخکې لاړ شئ قالوا سمعنا وعصینا. نو دې ځای کې وګورئ واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، او سکولی شوي و د دوی په زړونو کې محبت د سخي، د دوی په زړونو کې د سخي محبت و. ګوره دې ځای کې العجل وایي 93 آیت کې، 54 کې هلته هم عجل ویلو. دا عجل یاد ساتئ، دا عجل څه ته وایي؟ دا سخي ته وایي، د غوا او د غوایي بچي ته وایي. او بقره عموما غوا ته وایي او بقر غوایي ته وایي. دا تقریبا یو شی دی، ولی یو ځای کې عجل بل ځای کې بقره. مخکې زه تاسو ته ذکر کوم انشاءالله. نو د دې دو آیاتو نه استدلال کیږي چې د دې په زړونو کې محبت د دې سخیو، محبت د بقر او بقره موجود، د دې په رګ رګ کې دننه شوی دا محبت، یعنی د دې په زړونو کې تعظیم و. دې وجې دوی د سامري د جوړ شوي سخي هم عبادت کړی دی، هغې ته الہ ویلې. او دوی د نورو
غویانو چې څومره وو، غوا غوی څخې چې څومره وو، د هغې تعظیم به یې کولو. د دې په نیز د هغه معزز ډېر زیات. نو د دې نه دا ثابتېږي چې د دې په زړونو کې محبت د سخي موجودو. نو د دې تعظیم د ختمولو دپاره الله تعالی دې ته امر کړی چې تاسو دا غوا ذبح کوئ. چې دې په خپل لاس ذبح کي، نو د دې به عقیده صحیح شي، عقیده به د توحید شي، او دې به مسله د عبودو ومني. نو ګور اصل پلیته ذکر دلته الله کړی دی د ماغه عبودو د مسلې دپاره چې تاسو د عبودو ربکم مسله ومنئ، او هغې دپاره یو څیز چې تاسو ته حایل شوی دی، نو هغه څه شی دی؟ تعظیم د بقر، تعظیم د بقرې. نو دا تاسو په خپل لاس ذبح کوئ چې د هغې تعظیم ستاسو زړه نه وځي او تاسو د یو الله عبادت شروع کوئ. په خبره پوه شوئ؟ اصل تعلق د دې هماغه عبودو د امر سره دی چې دوی د سخي عبادت کول، دوی د بقر او بقرې عبادت کول. نو دی وجه نه الله تعالی ورته ویل چې تاسو دا غوا ذبح کوئ چې د هغې تعظیم ستا زړونو نه وځي. خو دلته اوس دا سوال هم راځي چې وروسته موږ 450 کې ویلي وو، او انشاءالله عرف کې به ډېر مفصل راشي، مفصل واقع به ذکر کېږي هلته، چې سامري ولې د سخي شکل جوړ کړی دی او دوی بیا د هغې عبادت کړی. ولې سامري په نیز د سخی ولې اوچتو، بقره او بقره ولې اوچتو؟ د هغې څه وجه وه؟ یاد ساتئ په فرعون او فرعونیانو کې چې مصر کې وو، په هغوی کې د هغې یو دا عقیده وه چې شمس نور کله په برج ثور کې داخل شي، برجونه دي پړاوونه دي آسمان کې تقریبا 12، هغې کې یو نوم دی برج ثور. نو نور داخلیږي، هغې نه مختلف حسابونه لګي، د میاشتو خلک لګي، وایي دا ثور دی او دا حمل وغیره وغیره. نو برج ثور ته چې کله نور داخلیږي، نو په دغه وخت کې فصلونه ویښه کېږي. دا به فرعون او فرعونیانو عقیده وه په مصر کې چې کله برج ثور ته داخل شي نور، نو په دغه وخت کې د برج ثور د وجې فصلونه زموږ څه کېږي؟ ویښه کېږي. گویا کې اصل خبره د دنیا و د دنیا پرستۍ په فرعونیانو کې چې په برج ثور کې نور داخل شي، نو فصلونه زموږ ښه کېږي. او ثور یاد ساتئ، ثور د دې معنی څه ده؟ ثور ویلی شي هم دی غوا ته، بقره ته غوا ته وایي، غوا ته ثور وایي، غوی ته ثور وایي. نو ثور معنی ده غوی، ثور معنی څه ده؟ غوی. نو چې په برج ثور کې وایي نور داخل شي زموږ فصلونه ښه کېږي، گویا کې په دې کې وایي کمال د چا دی؟ د غوی کمال دی. نو د غوی دغه کمال د وجې زموږ فصلونه څه کېږي؟ ښه کېږي. نو وایي راځه د ثور د غوی لاندې خو ښځه هم شته که نه؟ بقره، غوا هم شته. نو چې د غوا موږ تعظیم کوو، نو ثور بیا زموږ نه هغه غوی خوشحالیږي، هغه زموږ فصلونه نور هم ښه کوي، ځکه دا محبوبه ده که نه. او بیا د غوی او د غوا د بچي تعظیم هم چې کوي د عجل، نو د هغې د بچي تعظیم هم هغه څه کوي؟ خوشحالۍ موږ له فصلونه ښه کوي. اصل عقیده د دوی دا وه چې دوی د دې سخي او دوی د غوا او د غوی تعظیم کول، دنیا پرستی په هغې کې شامل حالو دی وجې. او دا عقیده یاد ساتئ، دا عقیده په مجوسو کې هم شته، هغې هم دی وجې نه د غوا ډېر زیات تعظیم کوي، بلکې مستقل د هغې یو کتاب دی چې زرادش لیکلی دی. زرادش دا یو تن تیر شوی د مجوسو په نیز دوی پیغمبرو، هغې ورته پیغمبر ویل. نو زرادش کتاب لیکلی دساتیر، تقریبا دا 15 جلده کتاب دی. دساتیر د دستور جمع دستور قانون ته وایي، دوی له قانون لیکلی و مجوسیانو له. نو زرادش په دساتیر کې هم
دغه عقیده ذکر کړي د غوا د تعظیم. داغه شاګردو کرشن مهاراج خپل کتاب لیکلو وید، دا اوس چې هندوانو سره دی، نو هغه هم دا نقل کړي په خپل کتاب کې صفحه 56 کې. هغه د دې بقري د تعظیم دا حال ذکر کړي او هغه ورته باقاعده ماتاجي ویلې، ماتا مور ته وي. نو د هندوانو پنیز زکه تاسو ګوري غوا سي بقره دا موري دا وي، دی ورته ماتا وي. څومره تعظیم کوي، څومره قدر کوي. مسلمانانو سره جګړه کوي چې دا ما حلاله وي. باقاعده داغي میتیازي داغي بول سکی مشروبه تی ګرځولې، غذای تی ګرځولې، خوري سکی په وجود وي، ډیر زیات تعظیم کوي داغي. نو اصل عقیده ګوره د هندوانو چنن تا تخکاری چې دوی تعظیم کوي. تاسو تزوس بن اسرائیلیان خیمه پریکټیکلی دا هندوانو ګوري، دی بچرته دا غوا ذبح کی چې ذبح دی کپی نو بس داغي تعظیم ختم کو. نو دا شان چې دوی تعظیم کوي د دی بقره د غوا، هو به هو د قرن تعظیم په بن اسرائیلو کې، او بن اسرائیلو کې دا تعظیم ولیو هغه مصر کې وخت تیر کړو، او چې چرته چا سره وخت تیرې داغي اثرات خو در باندې راضی کنه. نو د دې وجنه په دې کې اثراتو سامری چې ورله صرف شکل دا غسخي جوړ کو، आवाज یو کو، نو دی ورته پری وتل پسج د چله دا خو الہ دې زمونږه. نو دا پاغي کې اثرات ډیر زیات راغلی د فرعونانو د وجې. کم قوم سره چې څوک پاتې شي نو پاغي کې اثرات ډیر زیات وی. لکه پنجاب کې وګوري، پنجاب کې التهم عموما اغي چې ذبح کوي نو اغي زیاتر ذبح وګوري د چيلي کوي، غوا غي پاغي کې ډیر کم ذبح کیږي، ولې اثرات ال تشتا غور سره نږدې دي هندوانو سره. دا رنګ نور غمونه خاده وګوره د هندوانو په طریقه خاده دي د ټولو، ټنګ ټکور غیم کوي، دویم کوي. دا رنګ غمونو کې تاسو ګورئ قسمه قسم خرافات غیم کوي، دویم کوي. او دا اثرات په پښتنو کې مراغلي دي پنجابیانو د وجې، ولی پاغي کې دا ششتا نو چې پښتون ور سره پاتې شنو دوی کې مراغه، نو تاثیر راځي د یو قوم په بل قوم باندې چې کله پاتې شي. دین علاوه تفسیرونه ګڼ په دې ځای چې وګورئ ټولو دا لیکلی دی چې دا الله تعالی ورته ولې امر کړی چې تاسو غوا ذبح کوئ. لکه تفسیر قرطبی د امام قرطبی رحمه الله هغه په دې ځای لیکلی. دا رنګ تفسیر مدارک د امام نصفی رحمه الله، تفسیر ماوردی د امام ماوردی رحمه الله، نورم ګڼ تفسیرونه دي. دوی لیکلی چې دا ذبح بقر حکم دی تولې شوی نو وی لیوهونا عندهم معبودهم، لیوهونا دی د پارا چې تنقیسو کی ورتا ذلیل کی دوی تا عندهم د دی پنیز معبودهم دا معبود د دوی عبادت کول د غوا او د عجل، نو ځکه ورته امر شوی د ذبح کولو. لیوهونا عندهم معبودهم دی د پاره چې سپک کی د دوی پنیز معبود د دوی. دا تفسیرونو حوالی دي. نورم ګڼ تفسیرونه شته، خدای یو څو مې درته مشهور ذکر کړ چې ټولې مني. دارنګ ابن قیم رحمه الله تفسیر دی بدایع التفسیر، هغه پکې ډیر ښکلی ذکر دلته کړی د دې د ذبح کولو دا وجوهات. چا سره ویان اخسته شي وایخلی وی ګوري په دې ځای ډیر ښه کلام کړی دی. نو اصل خبره دلته سوا چې دوی ته امر ولې شوی د ذبح بقر، دا عقیده جوړه کوي، دا ذهن کې کینوي. د قرآن آیتونه مې درته وخو چې د دوی په زړونو کې د سخي او د بقره او د بقر تعظیم ډیر زیات، او دوی بیا دغه تعظیم د وجې ورته صفت د خدای توب ورکړی پریوتی ورته په سجده. د دې وجې نه الله تعالی دوی ته امر کړی دی ان تذبحوا بقره، دا چې ذبح کوي تاسو بقره تن یو غوا. قالو ویل دوی اتتخذنا هزوا، آیا ته نیسی مونږه په ټوکو
آیا ته مونږ سره ټوکې کوي موسی؟ الله مونږ سره ټوکې کوي چې مونږ دا غوا ذبح کو. دی وجې دوی ډېر زیات حیران و چې غوا به څنګه ذبح کړي. دا ټوکې ورته ځکه ویلي دي چې د دوی په زړونو کې تعظیم و د بقره. ناسې که مونږ ته اوس څوک ووایي چې یاره راشه دا غوا دلته ولاړه ده ذبح یې که، نو څومره په منډه ورځو ذبح کوو، ښه راکه چاقو راکه ذبح به یې کوو، کیدای شي 1 کیلو 2 غوښه مونږ ته میلاو شي. خوشحالېدل پکارو، خو دوی خوشحاله شوي نه دي، دوی خفه شوي دي. دوی وایي دا خو ټوکې دي مونږ سره، ځکه چې د دوی په زړونو کې دا تعظیم و. نو موسی علیه السلام جواب ورکو. قال وی موسی علیه السلام اعوذ بالله، پناه غواړم په امداد د الله سره، یا پناه غواړم په الله سره. تعوذ د الله مدد وي د پناه د شر نه او جهل نه. نو دیزی کې موسی علیه السلام اول پناه غوښته د څه شي نه؟ د شر نه، چې هغه د جهل د پاره اول دغه جهل هم شر وي کنه. موسی علیه السلام پناه غوښته چې پناه غواړم پیغمبرو کنه د څه شي نه؟ د جهل نه. انا کونه چې شم من الجاهلین، د جاهلانو نه. مستهزی بالله در اصل جاهل وي، چې څوک په الله پورې ټوکې کوي د الله حکم پورې، نو هغه ته څه ویلی شي؟ هغه ته جاهل وي. جاهل چاته وي؟ چې ته ورته د الله آیات بیان کې د پیغمبر حدیث او هغه ټوکې ورپورې شروع کړي، دغه سړی جاهل وي. قال اعوذ بالله، وی موسی علیه السلام پناه غواړم په الله سره د دینه، اکونه چې شم من الجاهلین، د جاهلانو نه. زه د ټوکو کوونکو نه نه یم چې زه د الله نوم واخلم چې ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. زه په الله باندې دروغ ویم، افترا الله وکم، زه جاهل نه یم. دا د جاهلانو کار دی چې هغې مستهزی بالله وي، مفتری بالله وي، په الله دروغ جوړوي، په الله پورې ټوکې کوي. زه هغه نه یم. ګوره دې ځینه دا هم ثابته شوه چې پیغمبر چرې هم جاهل نشي کېدی، د جهالت نسبت پیغمبر ته نشي کولی. نو دا خو یو جاهل د دې زمانې تیر شوی دی، مودودي هغه په دې ځای بکواس کړي دي، ځکه زه ورته سخت الفاظ استعمالوم چې پیغمبرانو پسې بد ویلي دي. خو پیغمبران خو زموږ مشران دي، او چې د مشر دفاع ته نه کې غصه نه درځي، نو تا کې څه چل دی؟ نو مودودي په دې ځای بکواس لیکلی مخکې د یونس علیه السلام په واقعه کې، وی هغه باندې جذبه د جاهلیت طاری شوی، معاذ الله پیغمبر ته جاهل وی. دلته موسی علیه السلام سوی اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پیغمبر جاهل نشي کېدی. او مودودي ورته جاهل وی، نو مونږ وی مودودي تخپله د جاهل بچی، ځکه د خپل پیغمبر دفاع کو کنه. قال وی موسی علیه السلام اعوذ بالله، پناه غواړم په الله سره، ان اکون چې شم من الجاهلین، د جاهلانو نه. زه جاهلانو نه نیم چې زه ټوکې وکم، دا د جاهلانو کار دی. مطلب دا امر د الله دی. دا خبره خو ثابته شوه چې امر د الله دی. نو تاسو دا غوا ذبح کوي، دا په تاسو فرض شوی دی. دوی خو انکار نشو کولی، ځکه هلته ایمان والو دي، خو دا نشو ویلی چې مونږه ذبح کوو نه. ظاهري خو دوی د ایمان دعوی کولی، خو باطنن پکې ګن پراته و. نو دوی موسی علیه السلام ته مطلق انکار نشو کولی چې نه مونږ دا نه کوو. دی په بله راتاو شو. دی موسی علیه السلام ته وی چې یاره یو 3 درخواستونه دي، دا خو به زمونږ پوره کړي که نه. څه شی دی؟ نو دا 3 آیتونه مخې ته را روان دي، 4. په دې کې د دوی هغه 3 درخواستونه ذکر دي. یو دا چې مونږ ته دا ووایه عمر یې څومره دی، څومره عمر والا به وي. لکه اوس زمونږ په شریعت کې هم شته که نه، چې یاره یو کال ګډي، 2 کال دا رنګ غواغوي، 15 کالو خوي، نو دا به ذبح کوي. نو دوی د عمر تقاضا وکړه چې دا عمر به څومره یې د دي. نو بیا یې چې ورته عمر ذکر که، نو بیا دی بل سوال وکړو رنګ یې څنګه دی، رنګ به یې څنګه یي، په کم رنګ به یي. نو بیا چې ورته دام پوره که، نو دوی وی چې دا خو مسله به مونږ ډېره ګډه وډه شوه، د دې نورې نښې ذکر که. نو بیا ورته نښې نور هم ذکر کړي دي. لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه سالمه ده، بالکل پازاو باندې څه داغ ماغ پې نشته. نو دی بیا د دینه پس دا غوا یې ذبح کړی،
خو بیا اخره کې وی وما کادو یفعلون، قریب نو دا کار کوونکی، بیا هم دی ډیر زیات په زړه باندې ګټیخي او دا کار یې کړی دی. نو دا 3 درخواستونه دي د موسی علیه السلام نه کړی د ذبح بقر په باره کې. نو انشاءالله دا باینده سبق کې وایو. نننی سبق کې مونږه امر د الله او د پیغمبر ذکر کو چې بنی اسرائیل ته امر شوی چې تاسو غوا ذبح کړئ. نو دی ویل چې دا خو ټوکې د موسی علیه السلام د هغې جواب وکړو چې نه دا د جاهلانو کار دی ټوکې کول، او زه جاهل نه یم، د الله امر دی. انشاءالله نور به سباني سبق کې وایو، ترجمه کوم غوږ کېږدئ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، ان الله یقینا الله یأمرکم امر کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره، تا چې ذبح کوي بقره یو غوا، یو هم غوا ذبح کوي. قالو ویل دوی تتخذونا، آیا نیسي مونږ هزوا په ټوکو ټوکې کوي مونږ سره. قالو وی موسی علیه السلام اعوذ بالله، پناه غواړم په الله سره، ان اکون د دینه چې شم من الجاهلین د جاهلانو نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.